السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الباب الثاني في الحكايات والنقليات. دا زمون دا مفید الطالبین دویم باب شروع شو او په دې باب کې حکایات دي، قصې دي په دې کې، او نقلیات یعنی کوم اشیاء چې نقل شوی دي هغه په دې باب کې ذکر کیږي. او دې کې چې کومې قصې واقعي ذکر کیږي نو اگر چې دا غي سند به موجود نه وي، خو یو خو په دې کې عبرت پروت وي، او دویم دا چې په دې کې د عربی د ګرامر د اصلي سمج ترازوی په دې باندې پوهیږي. نو دا ټول اول نمبر حکایت، اوله قصه ذکر کوي او عبرت په دې کې ډېر زیات پروت دی. صاحب کتاب لیکي چې غزال مرة عطش، غزال نو لیکيږي د اوسه بچی ته، اردو کې چوته هرن ویل کیږي. د دې یو بچیو عطش چې تګي شو بوته نه ملاوي، فجاء الى عين ماء، د بو یو شنی تراغي ليشرب، د دې لپاره چې وبوس. وكان الماء في جب عميق، او دا وبوي په یو شړکوي کې ډېر لاندې جوړي وبوي چې هغه ته د کوزیدو لار نه، او دا وسیله بچی دا تګي شوی. فنزل فيه، وقوي کې ورکوشو بو تخکته ځان ورورسه. ثم انه لما رام، بیا د دین ورستو بشکا کله چې د اراده وکړه علی الطلوع بر دراختو، او به اوس کړي خپل حاجت ادا کړ، تند ختم شو. نو رام علی الطلوع، دراختو اراده وکړه چې زبر راوخیږي، نو لم يقدر، دی قادر نشو چې بر راوخیږي، ځکه بر لار نه او کوی ډیر زیات جوړو او په کې ډیر لاندې، هغه چې ورکو زیاده په هغه وخت د سوچ نه کړي. فنظره الثعلب، نو دا لومبړه په اعلان ته ودن واخلي. فقال له نبي دتا يا اخي يروا اسات في فعلك، تا د خپل کار ډیر بدو، یعنی په خپل کار کې تا ډیر بدو کړل. ولی اذ لم تميز طلوعك قبل نزولك، نو تا ولی د راختو بندوبس مخکې کوزیدون نه کو، یعنی چې تکره دی وبو تخکته کوزیدین او تا مخکې دا ترتیب برابر کړو چې زبر اخی د مسلمان. نو ځکه چې تا تکل خکته کوشي راختو لار د توس نه د معلومه، او کویم داسې شړ کوی دی چې دا یو بډې جوړې دي ته خکته په کار دي چې تا مخکې سوچ کړی. نو کله واقع ته موږ سوچو کو نو پدې کې ډېر یو ناشنا عبرت پروت دی. غداري چې څنګه د اوسه دا بچی تګي شو، همدغه شان په انسان باندې هم حالات راځي او د دم ضرورت راځي، او څنګه چې دې پر خپل کار باندې خپېمانه شو، داس انسان مخپېمانه کیږي. او د خپېمانه کېدو وجه سره هغه دار چې د یو ډیسپلین ځان ته نو برابر کړي، ترتیب نو برابر کړي، سوچ نو کړي. موږ پښتنو دا عادت هم دیو په دې باندې ورتزان خمخ کاری پښتون نمخ کې سوچ کې او نرست سوچ کې، دا خبره بالکل خطا ده او دا کار صحیح نه دی. دا کار نمخ کې سوچ کې ول پکار. نو شکل دی او بو تکوشو الومبړه تیرېدنو باغی ورته وی چې وروره ته چې کړه خکته کو زیدین او مخ کې ویلان ترتیب برابر کړو چې بر راخت لګي. نو دا ډېر انسانان وی چې غي داسې کارونه وکړي چې وروسته بیا سوچ کوي په خپل کار باندې خپېماني خو د خلاصېدو لارې بیانوي.